बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू को पावर पॉइंट 2014 पावर पॉइंट د ऑफिस د پروګرامونو نه یو پروګرام دی چې پریزنټیشن د پاره پکاري. پښتو کې دا سلن تعریفول شي، انګلیش کې ویل شي چې پاور پوینټ از ا presentation program that allows you to create a dynamic slide presentation. دا انګلیش تعریف دی، خو پښتو مفهوم دا دی چې پاور پوینټ د مایکروسافت د افیس پروګرامونو نه یو پروګرام دی چې د پریزنټیشن لپاره استعمالي. راځو څنګه کولای شو چې پاور پوینټ اوپن کولاوي کو. نو د نمخې چې تاسو پاور پوینټ اوپن کوئ په کار دا چې تاسو په کمپیوټر کې افیس پروګرام انسټال وي. د افیس د انسټالیشن سره پاور پوینټ هم څه کېږي، انسټالیږي. نو لکه څنګه چې ورډ لرننګ کې موږ ویل چې کومې طریقې چې د ورډ مایکروسافت ورډ د اوپن کولو وښودلې، هماغه طریقې دي کوم دي. سټارټ مینیو ته ځو، وینډو بټن چې ووهئ سټارټ مینیو راځي، دلته ورته ولیکه پاور پوینټ. سر پاور چې ولیکي ګور راغی مو سره پاور پوینټ 2016. جسټ یو لیفټ کلیک سره څه کېږي، دا اوپن کېږي درته. ګورئ اوپن شو. یو طریقه یې مو سره دا ده چې سټارټ مینیو ته به ځو، سټارټ مینیو کې به پاور پوینټ لیکو، سرچ کې مونږ سره څه کېږي، پاور پوینټ اوپن کېږي. بل تاسو کولی شي د کورټینا د لارې هم تاسو پاور پوینټ څه کوي، اوپن کوي کورټینا. ځکه چې دا په وینډوز 10 کې موږ سره نوی فیچر دی، یو نوی شی دی موږ سره، خو د دې لپاره انټرنیټ ضرور دی چې باید ته د انټرنیټ سره صحیح وصلي. یا دلته ډایرکټ تاسو سرچ کې ولیکئ، هم در سره ولیکئ ورته پاور پوینټ، هم تاسو کولی شئ چې پاور پوینټ اوپن کړئ. دا دی د رن د لارې هم کولی شئ تاسو پاور پوینټ خلاص کړئ، وینډو بټن ونیسئ او آر ووهئ، رن به راشي او دلته ولیکئ ورته پاور پوینټ به دلته نه لیکئ. لکه څنګه چې موږ د مایکروسافت ورډ دپاره وین ورډ لیکلو، دې دپاره به لیکو پاور پی ان ټي، پاور پی ان ټي. انټر چې ووهئ پاور پوینټ سره اوپن کېږي. ګورئ بل تاسو کولی شئ ټاسک بار کې هم پین کړئ، لکه څنګه چې دلته پین شوی دی. سټارټ مینیو کې به سرچ کړئ او زه به دا دي چې نه ان پین کړم یو ځل. دلته به ول تاسو سرچ کړئ چې څنګه راغلی، رایټ کلیک کړئ پې باندې او څه واخلئ، پین ټو ټاسک بار. ټاسک بار کې راته پین کړئ. نو دې نه تاسو یو لیفټ کلیک سره په اسانۍ سره څه کولی شئ، اوپن کولی شئ. ګورئ دلته راغی مو سره. ته غواړئ چې د سر ته راشي، لیفټ کلیک پې وکړه، راکشي که داسې. ګورئ سر ته راوړل غواړي، یو ځای نه بل ځای ته په ټاسک بار کې وړئ، نو لیفټ کلیک پې زور ونیسئ او یو ځای نه بل ځای ته ډریګ کړئ، ویسئ. بل تاسو کولی شئ سټارټ مینیو کې هم پین کړئ، لکه څنګه چې دلته پین شوی دی. ګورئ زه به دا ان پین کړم، یو ځل رایټ کلیک، ان پین فرام سټارټ. دلته به اول سرچ کړئ تاسو چې څنګه راغی، چې رایټ کلیک کړئ پې باندې، پین ټو سټارټ، سټارټ سکرین کې یا سټارټ مینیو کې را سره څه کړه، پین کړه. دلته مو سره پین شو، دا دی دلته راغلی. کولی شئ یو ځینې بل ځای ته انتقال کړئ، داسې راکشئ، دې سر ته یې راوړئ هم کولی شئ. نو دا موږ سره د پاور پوینټ د اوپن کولو هغه اسانه طریقې وي. اوس راځو پاور پوینټ د یوې طریقې نه خلاصوو. مثال دغه ټاسک بار نه اوپن کوو. کله چې پاور پوینټ د اول ځل دپاره تاسو اوپن کړئ، نو موږ سره د پاور پوینټ سټارټ سکرین راشي. دې ته د پاور پوینټ سټارټ سکرین وي، لکه څنګه چې د مایکروسافت ورډ سټارټ سکرین و. هلته موږ سره دوه شیان وو، یو ټمپلیټ او بل ریسنټ فایلز و. په دې کې درې شیان دي. سټارټ سکرین د پاور پوینټ کې درې شیان دي موږ سره. یو ریسنټ فایلز دي، هغه پریزنټیشنز چې تاسو اوس اوپن کړي وي، دلته شته. دی مثال یو پریزنټیشن دی اوپن کړی په کمپیوټر کې، یو فایل یو فولډر
डी ड्رایو د خلاص کو یو فولډر د خلاص کو به دی بل فولډر خلاص کو به یو پریزنټیشن تاسو اوپن کو به دی واپس بند کو به دی ول چې دغه پریزنټیشن ما سره کوم ځکه چې ما اوپن کړو زما اوس په کار دی تاسو کمپیوټر کې ورپسې ګرځې نه پیدا کیږي نو اسانه طریقه ده چې پاور پوینټ خلاص کړئ دی لیست کې به در سره دا لس ځانې تقریبا په دې حالت کې موږ سره ساتي یو لسم چې راشي هغه لسم د دې لیست نه سکی وزي کله تاسو غواړئ چې یو پریزنټیشن په دې کې پین کړئ د همیش لپاره نو دی سنجاک باندې کولای شي پین دیس آیټم ټو د لیست نو کله نو پریزنټیشن تاسو اوپن کوئ زاړه به د لیست نه وزي خدا به همیش لپاره تاسو رسي پین وي ښه ریسنټ فایلز شو موږ سره یا ریسنټ پریزنټیشنز شو دی خو تاسو وګورئ دې چې موږ سره دوه شیان دي یو ټمپلیټ دی او بل تیم دی تاسو وګورئ پاس سرچ کې هم شته دی آنلاین ټمپلیټ ان ټیمز ټمپلیټ څه ته ویل کیږي پری ډیزاین پریزنټیشنز ته ویل کیږي مایکروسافټ ورډ کې موږ ویلو چې پری ډیزاین ډاکومنٹ ته څه وایي ټمپلیټ وي خو په دې کې باید وایو چې پری ډیزاین پریزنټیشن ته ټمپلیټ ویل کیږي پری ډیزاین دا مطلب دا دی چې مخکې نه تیار جوړ شوی تیار ډیزاین شوی پری معنا بیفور مخکې نه تیار ډیزاین شوی جوړي سلایډونه پکې وي موجودي هغه ته ټمپلیټ ویل کیږي ټیمز موږ سره صرف دغه ډیزاین دی تاسو وګورئ مختلف ډیزاینز دي دلته کم ډیزاین چې دې کې خوښي اخیستلی شي او بلینک پریزنټیشن په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې یو بغیر د ډیزاین نه یو پریزنټیشن تاسو سره څه شي اوپن شي په مایکروسافټ ورډ کې به همیشه موږ بلینک ډاکومنټ اخیستو خو زه تاسو ته ریکمنډ کوم چې کله تاسو یو پریزنټیشن جوړوئ نو مخکې نه ورته تیم انتخاب کړئ ځکه که چېرته تاسو تیم انتخاب نه کوئ مخکې نه یا د بلینک پریزنټیشن کې جوړ کوئ بیا وروسته تیم ورکوئ تاسو کیدای شي ستاسو هغه لیکنه د یو سلایډ نه بل سلایډ ته انتقال شي یعنې ګډوډ شي در سره نو ښه خبره دا ده چې مخکې نه تاسو باید څه واخلئ ځان ته یو تیم واخلئ مثال دا تیم زما خوښ دی کلیک کپې باندې دې کې به مختلف کلرز دي چې کوم یو کلر ستا خوښ هغه کلر تاسو کولی شي انتخابولی شي مثال هم دا کلر صحیح دی ما سره او کریټ والی ګورئ موږ سره هغه تیم راغی هغه ډیزاین راغی دې کې موږ سره لیکنه نه وي دې کې موږ سره هغه سلایډونه نه وي خو ټمپلیټ کې موږ سره تیار جوړ پریزنټیشن وي دې کې صرف هغه ډیزاین درته درکوي هر یو تیم چې تاسو کلیک کوئ په عادي حالت کې یو سلایډ موږ ته راکوي چې دې ته ټایټل سلایډ وي ګورئ کوم کې چې تاسو د خپل پریزنټیشن څه ورکوئ هغه ټایټل یا عنوان ورکوئ چې څه باره کې ستا پریزنټیشن په پاور پوینټ کې تاسو دو ځینو کې لیکنه کولی شئ چې یو پلیس هولډر دی او بل موږ سره ټیکس باکس دی اوس زه غواړم چې دلته لیکنه وکړم دلته به ما سره لیکنه نه کېږي دې دپاره به زه بیا ټیکس باکس اخلم په مایکروسافټ ورډ کې خو به موږ خالي صفحه و هر ځای کې به موږ لیکنه کولی شو خو دې کې صرف دو ځینو کې تاسو ټیکس لیکلی شئ چې هغه موږ سره پلیس هولډر دی او بل موږ سره ټیکس باکس پلیس هولډر تیار جوړ شوي ځایونه دي موږ سره د لیکنې دپاره لکه څنګه چې دا دی چې کله سلایډ واخلئ تیار یې درکوي درله وی کلیک ټو ایډ ټایټل چې کلیک وکړم ګوره دغه شته لیکنه ختمه شي اوس زه کوم ټایټل یا عنوان ورکوم هغه دلته راځي راځو مخکې د دې نه چې موږ سلایډس کې لیکنه وکړو اول د دې دا انټرفیس باندې خبره کوو مخکې چې کوم موږ سره اول ځل لپاره پاور پوینټ کلاس کوو موږ سره د پاور پوینټ سټارټ سکرین کله چې بلینک پریزنټیشن موږ والو یا یو تیم انتخاب کوو موږ سره داسې یو صفحه راشي دې ته انټرفیس د پاور پوینټ وایي هماغه د ورډ خبرې دي په چې دغه پاس حصه موږ سره څه شی دی دې ته ټایټل بار وایي او په ټایټل بار کې موږ سره دوه نومونه یو د فایل نوم او بل موږ سره د پروګرام نوم ښي طرف ته د فایل د پروګرام نوم دی موږ سره ګورئ پاور پوینټ او چپ طرف ته موږ سره د فایل نوم دی لکه څنګه به چې مایکروسافټ ورډ کې موږ سره ډاکومنټ 1 ډاکومنټ 2 په دې حالت کې موږ سره یو نوم اخیستو او موږ ویلو چې د ورډ فایل ته ډاکومنټ ویل کیږي او د پاور پوینټ فایل ته پریزنټیشن وایي نو ګورئ تاسو پریزنټیشن 1 راغلی ځکه چې دا اوسه پورې موږ سیف کړی دی که په کوم نوم باندې تاسو سیف کړئ بیا به هغه نوم دلته ښکارېږي دلته به هغه نوم راځي نو دا موږ سره ټایټل بار شو په ټایټل بار کې دوه نومونه د پروګرام نوم او د فایل نوم دې باندې خبره کوو دي دوه کمانډز باندې دې ته راځو د دې کمانډ په ذریعه تاسو کولی شئ چې دغه پاور پوینټ بند کړئ کلوز یې کړئ د دې په ذریعه دا وینډو کوچنی کېږي واپس که کلیک کوئ بېرته غټېږي دا کار تاسو د دې
ټایټل بار باندې که ډبل کلیک کوي اوم کېږي در سره وګورئ بیرته ډبل کلیک کوي بیرته غټېږي. بلې طریقې موږ سره د سنیپینګ طریقه ده چې لیفټ کلیک په ټایټل بار وکړئ او راکشېږي داسې ګورئ ورکوټ شو بیرته پاس حصې ته داسې ور کش کړه داسې زور یې ونیسه پرېږدی در سره واپس کېږي غټېږي. یا وینډو ډاون او وینډو اپ یې شارکټ دی موږ سره وینډو بټن به ونیسئ ایرو کی کې به ډاون ایرو کی چې ووهئ کوچنی کېږي در سره اپ ایرو کی چې ووهئ واپس کېږي غټېږي در سره. دغه حصې ته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار. دا موږ سره کویک اکسس ټول بار دی چې دې باندې به وروسته په تفصیل سره خبره کوو. اوس یې صرف دغه نوم یاد کړئ کویک اکسس ټول بار. د کویک اکسس ټول بار نه لاندې تاسو وګورئ دغه کویک اکسس ټول بار نه لاندې یا ټایټل بار نه لاندې او دغه لین چې تاسو ته کوم ښکاري دغه ساحه دې نه بره دا ټوله پټه چې د موږ سره تر دې حده پورې دې ته ریبن وایي. دا موږ سره د ریبن په نوم یادېږي. دا ټول ریبن دی او دا ریبن موږ سره به تقسیم شوی دی په ټیبز باندې. دا ټیبونه دی وګورئ انسرټ ټیب هوم ټیب ډیزاین ټیب ټرانزیشنز ټیب انیمیشنز سلایډ شو ریویو ویو ایډینګ دا مختلف ټیبونه دي. دې ته مینیو نه وایي هوم مینیو انسرټ مینیو. مینیوګانې موږ سره په 2000 او 2003 افیس کې وي. دې کې دا د 2007 نه دی خو چې کوم افیسز راغلي موږ سره دې ټولو کې موږ سره دغه سر کې چې کوم نمونه دي موږ سره دا ټیب د ویل کېږي دا لکه انسرټ شو یا ډیزاین شو یا ټرانزیشن شو دا ټیبز دي. هر یو ټیب چې د موږ سره هغه به تقسیم شوی دی په ګروپونو باندې. تاسو وګورئ هوم ټیب دی په دې کې اولنی ګروپ دی کلیپ بورډ دویم ګروپ دی موږ سره سلایډز دریم ګروپ دی موږ سره فنټ څلورم دی موږ سره پاراګراف ډرایینګ دی موږ سره او به ایډیټینګ دی. که راشم انسرټ ټیب انتخاب کوم دي کې خپل ګروپس دي موږ سره سلایډز دی ټیبلز دی ایمیجز دی السټریشنز دی ایډینز دی لینکس دی کمنټس دی او داسې نور. په هر یو ټیب کې مختلف ګروپس دي موږ سره او هر یو ګروپ کې موږ سره به مختلف کمانډز دي. تاسو وګورئ په دې کلیپ بورډ ګروپ کې موږ سره کټ کاپي پیسټ فارمیټ پینټر کمانډز دي او هر یو کمانډ موږ سره یو خاص وظیفه اجرا کوي. د بعضو ګروپونو په دې کونج کې داسې یو بټن وي ګورئ دغه یو دې ته ډایلاګ باکس لانچر وایي. کله په دې کلیک کوئ یو ډایلاګ باکس تاسو ته خلاص شي. ګورئ که په دې کلیک کوم ما سره یو ډایلاګ باکس خلاصېږي چې دې کې همدغه کمانډز دي موږ سره یا د دې اضافي کمانډز دي موږ سره د دې ګروپ. نوې فیچر چې موږ سره راغلی دی په دې 2016 پاور پوینټ کې هغه دا دی چې ټل می په نامه باندې یو نوی کمانډ موږ سره راغلی دی. یو نوی فیچر موږ سره اضافه شوی دی چې مخکې موږ سره هیلپ اوس د هغه په ځای باندې دا راغلی دی. د دې په ذریعه تاسو کولی شئ چې اوس ما سره مخکې ما وویل چې موږ سره مختلف ټیبز دي او په هر یو ټیب کې موږ سره بیا مختلف دي ګروپونه دي او په هر یو ګروپ کې به موږ سره مختلف کمانډز دي. مثال زما یو کمانډ په کار شو نوم یې راته یاد دی خو زه ګروپونو کې ورپسې ګرځم چې دا کمانډ په کوم ګروپ کې دی. نو ښه طریقه دا چې ټلمی په ذریعه باندې تاسو کمانډ پیدا کولی شئ. مثال زما کمانډ په کار دی کاپي COPY یا مثال زه لیکم ورته پیسټ کمانډ مو سره راغلی. کم کمانډ چې ستاسو په کار وي کولی شئ چې دیز نه په اسانۍ سره که هر یو مهم ده چې هر یو ټیپ تاسو سره انتخاب وي او دلته په دې ټلمي کې تاسو هغه کمانډ نوم ولیکئ خپل هغه کمانډ درته راځي دیز نه تاسو اپلای کولی شئ. مثال د زه لیکنه کوم او دا لیکنه انتخابوم بس او راځم ورته چې دا مثال ما سره څه کا بولډ لیکم ورته بولډ ګورئ بولډ کمانډ سر کې راغی کلیک کړئ لیکنه به بولډ شي. ضرورت نشته چې ته په ټیبس کې ورپسې ګرځي ګروپونو کې چې کم کمانډ دی ما سره کم ټیبس کې دیز نه په اسانۍ سره تاسو فایند کولی شئ. نو ټلمی په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې یو کمانډ تاسو په اسانۍ سره اپلای کړئ. دغه حصې ته راځو
ribbon display options د ribbon مربوط خبرې دي. نو مخکې مې ځکه ونه ویل چې هغه وخت تاسو ribbon نه پیژندو، اوس مونږ ribbon وپیژنو چې دغه حصې ته ribbon ویل کېږي. راځم په دې کلیک کوم. په دې کې چې کوم اوس مونږ سره ډیفالټ کې انتخابي شو ټیبز ان کمانډز، تاسو ګورئ ټیبز مونږ سره ښکاري او کمانډز هم ښکاري په هر یو ټیب کې. که زه واخلم شو ټیبز نو صرف ټیبز به ښکاري. وګورئ هغه ایریا ما سره غټه شوه، کمانډز به نه ښکاري. که چېرته به کوم کمانډز تاسو په کار نو ته مجبوري چې هغه ټیب باندې کلیک کړي. چې کلیک دې کنه کمانډز مربوط مطلب دا هغه ټیب مربوط چې کوم کمانډز هغه ښکارا شو در سره. واپس چې لاندې په سلایډ کې کلیک کې بیرته بس کېږي سره هایډ کېږي. زم چې را دا ټیبز هم ښکارا نشي نو ساخلمه اټو هایډ ریبن کده باندې کلیک کې ګورئ مو سره بالکل ریبن څه شو پټ شو. د لیکنې د لپاره ما سره ساحه زیاته شو. که فرض کړئ زما یو کمانډ په کار شو زه غواړم چې دې ته کلر ورکړم، د دې لپاره به زم دا درې نقطې ښکاري په دې به کلیک راشي ټیب کوم یو ټیب کې چې د کار هغه باندې کلیک کوو دلته راشه کلر ورکړه ټیکسټ کلر یې واغوست. واپس چې سلایډ کې څنګه کلیک کړئ هغه به اټو هایډ شي، اتوماتیک به پټ شي درسره. که واپس غواړئ چې تاسو کمانډز او ټیبز وګورئ نو لاندې اپشن باندې کلیک کړئ واپس په ټول ښکاره شي. دغه حصې ته که چېرته تاسو پاور پوینټ 2014 یا 2010 تاسو یوز کړی وي د نه مخکې دا 2016 یا 2014 افیس دی موږ سره نو دا سیمیلر دی، یو شان دی 2003 یا 2010 چې کوم پاور پوینټ د هماغه په شان دی. که هغه تاسو استعمال کړی د دې استعمال تاسو ته ایزي دی، اسانه دی. دغه ایریا ته سلایډ نیویګیشن پین وي دا ښکاري. اوس موږ سره فعلحال یو سلایډ دی، که سلایډونه تا سره زیات وي هغه ټول سلایډونه دلته راځي سره په دې حصه کې ښکاري. دې ته سلایډ نیویګیشن پین ویل کېږي او دا ساحه چې د موږ سره دې ته سلایډ ویل کېږي یا سلایډ پین ورته هم ویلی شي. دا کوم چې تاسو ته ښکاري دا یو کوم یو سلایډ چې دلته تاسو انتخاب کړئ هغه دلته ښکاري سره، یا کوم باندې چې تاسو کلیک کړئ دلته اپیر شي. دا هغه ساحه ده چې تاسو خپل سلایډ کې لیکنه کوئ یا لیکنه ته ډیلیټ کوئ یا ایډیټینګ کوئ. لاندې حصے ته راځو. تاسو ګورئ دې حصه کې تاسو ته ښایي چې څو سلایډ دي ما سره او فعلحال په کوم سلایډ کې ته ولاړې. دلته هغه لینګویج درکوي کوم لینګویج کې چې ته لیکنه کې لګې. دا سټیټس بار دی موږ سره راټول. په دې کې بیا تاسو ګورئ نوټس ایریا ده. نوټس دې ته سپیکر نوټس هم ویل کېږي چې وروسته په دې باندې تفصیل سره خبره کوو. که ته غواړئ چې د یو سلایډ مربوط تشریح ولیکي نو هغه به تاسو به نوټس کې لیکئ. په دې باندې کلیک کړئ نوټس ایریا دلته ښکاره شي. ګورئ ځکه په سلایډ کې خو موږ سره هغه مهم نقاط لیکل کېږي، مهمې خبرې لیکل کېږي. که غواړئ چې هغه تفصیلي تاسو ولیکئ نو بیا تاسو نوټس کې لیکلی شي. سپیکر نوټ ولا په دې خاطر وایي چې دغه به صرف هغه پریزنټر ته څوک چې پریزنټیشن ورکوي هغوی ته به دا نوټس ښکاري خو اډینس ته به نه ښکاري. چې وروسته به په دې بیا تفصیل سره خبره کوو. که واپس کلیک کړئ په دې باندې بیرته څه کېږي پټېږي درسره. کمنټ کوم ویور څوک چې دا پریزنټیشن ګوري په کوم سلایډ باندې که کمنټ ورکوي دي نو تاسو کولی شئ چې کمنټ ورکړئ چې وروسته به یې هم ووایو. سلایډ ویو اپشن دی دا وګورئ تاسو. سلایډ ویو اپشن عادي حالت کې چې کوم ویو اپشن موږ سره انتخاب دی کوم ویو د موږ سره هغه نارمل دی. تاسو وګورئ نارملی لیکلی دی. نارمل ویو هغه ویو ده چې په عادي حالت کې موږ سره انتخابي او دا هغه ویو ده په کوم کې چې موږ خپل پریزنټیشن جوړوو یا په خپل پریزنټیشن کې تغیرات راوړو. ورپسې تاسو وګورئ سلایډ سارټر ویو. د دې په ذریعه تاسو د نوم نه ظاهریږي سارټ ترتیبولو ته وایي. ته خپل سلایډونه ترتیبوي. ټول سلایډونه بل درکړي. فعلحال موږ سره یو سلایډ دی، ته غواړې یو سلایډ دی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي، مطلب هغه پوزیشن یې بدل کړي په اسانۍ سره کولی شي. بل موږ سره ریډینګ ویو چې وروسته هم په ویو کې هم را روان دی. دا اپشن یې بلته هم وایو. ریډینګ ویو ته غواړې چې یو پریزنټیشن د نوم نه ظاهریږي ریډینګ لوستلو ته یو پریزنټیشن ته مطالعه کوي نو په دې باندې کلیک کړه. دا ویوینګ یا ریډینګ موډ تا سره څه شو پنځ شو. د دې په ذریعه ته یو سلایډ نه بل سلایډ ته څه کولی شي بدلېدلی شي. واپس غواړې دې سلایډ دغې نه ووځي دې ویو نه ووځي نو سکیپ بټن ووهه یا څه وکړه دې نارمل باندې واپس کلیک کړه بیرته به نارمل ته راشي.
دغه حصہ تاسو ګورئ دي ته زوم کنټرول ویل کیږي. زوم کنټرول په ذریعه ته کولی شي دا سلایډ ځان ته رانږدې کړي، داسې مثبت طرف ته چې ځي، منفي طرف ته څه کېږي دا سلایډ در سره لرې کېږي، چې وروسته به یې هم ووایو په ویو کې. دې ته سکرول بار ویل کېږي. دا وګورئ تاسو سلایډونه پې بر او لاندې ویسئ، یا مثال یو هریزنټل وي، یو موږ سره څه وي ورټیکل وي، نو دا موږ سره سکرول بارز دي.